د الله د دین په نسبت باندې د الله جل جلاله د مبارک کلام په نسبت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک احادیث په نسبت باندې زما ورونو زبا یوري زما اوس د تازه یو سفر سوی دی د حج د دې سفر په دې سفر کې سړی ته ډیر شان په مخ ورځي په ډیرو شانو باندې سړی پوهیږي په ډیرو شانو باندې د سړی علم حاصل سي یو خبره به چې ما هلته ولیدل د زما اول سفر نو لمخه هم سفرونه سيو خو د دې سفر یو ډیر مهم شی چې ما ته زما فکر ته رالی او یا ما په دې سفر کې ولیدی یو ډیر ضروري شی او یو ډیر مهم شی او په دنیا کې د دنیا خلق لډیر قلت سره د دې شی مخامخ وغه علم زما ورونو تاسو ته به دا ځای معلومي چې کله امام د جماعت په لمانځه کې د یوې غلطي او سهو سره مخامخ نو د شاله خوا به مقتدیان نارینه مقتدیان به وده ته فتح ورکوي کچیرې د قرآن عظیم شان د کلام غلطي وه سهو وه نو هغه توري به ورته ووایي او کچیرې دا رقم و چې د امام د لمانځه په نورو شانو کې وي تأخیر ځینې وسو یا تقدیم ځینې وسو نو د شا د خوا به مقتدیان وده ته فتح ورکي د سبحان الله په ویلو باندې د الله اکبر په ویلو باندې د الحمدلله په ویلو باندې د امام به د مقتدیان پوه کړي چې له غلطۍ ځان وساتي خو کچیرې د دې امام سره په امامت کې ښځې هم ملګري وي او بیا دغو ښځو د امام له غلطۍ راګرځوي نو زموږ د فقه مسله ده چې دا ښځې به په خوله غږ نه کوي بلکې تصفیق به کوي دا یو لاس به پر دا بل لاس باندې وټکي دا رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو یو وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیب باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت په یو کار او په یو عمل باندې مصروف وو رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت والمانځه ته نصر حاضر په دې وخت کې سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر رضی الله عنه و جماعت والمانځه ته مختص کله چې امیر المؤمنین ابو بکر و جماعت ته مختص په دې حالت کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي د صحابه کرامو د دین د مسائل زده کول دا قدم په قدم و تدریجا و د وخت مطابق به رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسائل شوولي نو ډیر صحابه کرامو په دې تسبیق باندې شروع وکړه لاس یې وټکوي چې سیدنا ابو بکر رضی الله عنه په دې باندې پوکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی او د پیغمبر په وجود کې مناسب ده نه ده چې امتی دی امامت وکړي خو ابو بکر رضی الله عنه بیا د الله جل جلاله په غسترو اولیاء کرامو کې یو ولیو کله چې بدای پر منځ باندې ودرېدی پر د باندې به جړا ډیر راتله او بیا به په د منځ کې د داسې حالت وو چې وډی روشان ته به نور فکر کړي ډیر نا وخت د سیدنا ابو بکر رضی الله عنه ودی ته پام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې حاضر دی نو سیدنا ابو بکر رضی الله عنه سوکه راشات که څه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اشاره ورته وکړه چې بس خپل جماعت پرک خدای راشات بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سوکه ورمخت جماعت یې ورک در دې جماعت ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام ته ول چې تاسې رجال یاست کله چې ورجالو ته په لمانځه کې یو مسله پیښ سي نو هغه دی د ویلو په کلماتو باندې خپل امام خبر کی او تصفیق د لاس ټکول دا د زنانه او عمل دی دا به زنانې کوي دا رقم کله چې تاسې ولاړ سئ حرمین شریفینو ته نو هلته یو عمل تر سره کیږي
په واجب طواف کې هغه ته رمل وایي. دا رمل د اوږو ښورولو ته او پهلواني ته وایي. نو کله چې زموږ نارینه دا طواف کوي، دا واجب طواف یا فرضي طواف کوي، نو په دې کې دوی رمل کوي، دا پهلواني کوي له دغه عمله څخه چې سنت عمل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت دا بله برخه د زنانو ده، د الله جل جلاله ځینې مستثنا کړي، د هغه له دې عمله خلاص دی. لکه څنګه چې له احرام خلاص او د اوږې د لوڅېدلو څخه خلاص، دا رقم له دغه پهلواني څخه الله جل جلاله دوی خلاص کړي. او دا رقم چې کله سړی د حج یا د عمرې احرام وتړي، یو وارې په زوره تلبیه ویل دا ورباندې لازمه ده. خو د امت دغې برخې ته دې زنانو ته د الله جل جلاله د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حکم دا دی چې تاسو به د تلبیه سره وکوئ. دا رقم چې بیا کله صفا او مروه ته ولاړ شي، صفا او مروه اول عمل چې تر سره سوی دی دا زموږ او ستاسې ګرانې مور سیدتنا حجري رضی الله عنها د سیدنا اسماعیل علیه السلام مور او د سیدنا ابراهیم علیه السلام کورواله د عمل تر سره کړي. د اوبو په تلاش کې، د خلکو په تلاش کې سیدتنا حجري رضی الله عنها له صفا غر تللې ده و مروه ته، او په دې مابینځ کې چې کم ځای دی دلته یې منډه کړې ده، او بیا له مروه څخه په ډېر تلوار راغلې ده صفا ته چې یو څوک پیدا کړي چې د دې کومک وکړي او یا سخت د زیات د تندې حالت اوبه ورکړي. په دې حالت کې الله جل جلاله د زمزم اوبه هغه پر دې سرزمین د مکې باندې الله رب جل جلاله راویستلې او وبهیدل. زما ورونو، زما د دې ټولو خبرو څخه مقصد دا دی چې د اسلام مقدس دین موږ او تاسو ته ټوله شان ښوولي دي. په هغو شانو کې یو شی دا دی چې کله زنانه حج تر سره کوي یا عمره تر سره کوي، نو د دې دپاره د خپلې اغوستل سوي جامې دا د احرام سوي، او د دې دپاره چې د نر پر نر باندې تلبیه ویل یو واري لازمه ده، په زوره ویل او درې واري ویل ورباندې مستحب دي. دا د زنانو دپاره نسته، هغه به څوکه وایي. بیا وروسته چې دا سړی در حرم ځان رسوي، پر لار باندې در ټولو بهترین ذکر هغه تلبیه ویل. په تلبیه ویلو کې الله جل جلاله د انسان ته د قدر الله کوي. پرسته طرف باندې چې دی و هر طرف ته ولاړ وي، که مشرق وي که مغرب وي، خو د دنیا در پایه پورې چې د الله تبارک وتعالی څه مخلوقات دي، که فرشتې دي، که صالح جنیات دي، او که جمادات دي، او که دا نور د خدای مخلوق دي، د الله په حکم باندې دا ټول مخلوقات د تلبیه سره وایي چې در څو پورې دنیا ختمیږي. دا رقم پرسته طرف باندې چې د الله تبارک وتعالی څه مخلوقات دا ټول د تلبیه ور سره وایي. د دغه تلبیه ویل دا په یو متوسط غږ باندې سړی وایي، چغې به نه وایي، داسې به هم نه وایي لکه سړی چې سوکل لمونځ کوي، بلکې یو درمیانه غږ باندې به دا تلبیه وایي، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. نو زما ورونو، د دغه عمل چې موږ ته اسلام دا شان ښوولي دي، تاسې به هلته خلک ووینئ چې له قسمه قسمه جهالتو سره مخامخ، او د دنیا اکثره خلک په سل کې 95 نفره خلک که عرب دي که عجم دي له سخته جهالت سره د الله په دې حرم کې موجود دي. او بیا دا رقم وي چې دا زموږ او ستاسې ناسته مجمع ده 200 او 300 نفره، په دې کې به 15 نفره نارینه وي، 200 او 300 به ښځې په پسې وي، او بیا به هغه د دوی مولوي صاحب مخته رواني په مطاب کې، هغه به تلبیه وایي یا به عامې دعاوې کوي، مستحبې دعاوې، ښې دعاوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکن یمانی او د حجر اسود په مابینځ کې دا دعا ویل د ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، او یا نورې دعاوې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا جاهل ملا به مخته وي او دا 200 او 300 ښځې به په پسې دی به دعاوې کوي. دعا خو نو ښه کار دی چې اوس، او دا دعا به دا نورې ښځې په پسې دا 200 او 300 او 500 ښځې به په زوره په لوړ غږ سره وایي. بله بیا ناوله ده دا ده
چې 10 کسان مې ولیدل د ملیشیا او انډونیشیا خلکو 100 کسه 50 کسه 80 کسه 200 کسه ښځې به په بسې وې بیا به دا دعاوې داسې د ترنم په شکل کې ویل لکه په سکول کې تاسې الکوان لیدلي پاک زرزمین شادوبا دا دغه چې وایي په ټول یې پر یو ځای باندې وایي دا دعاوې او دا کلمات یې بیا دا رقم په زمزمه باندې ویلې نو سړی دلته حیران سي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه څه سو دا خلک په کومه خوا باندې روان دا خلک په خپل قوم کې په خپل ملت کې دونه څوک نه لري چې صرف د یوې مسله باندې پوه کړي چې زما خورې ستا د اواز عورت دی او د اسلام مقدس دین د احرام په شروع کې چې تلبیه ویل و نارینه ته لازم ده درغو پرې د احرام نه دی سجده تلبیه په زور ونه وای نو هغه تلبیه هم تا ته د دې اجازه نشته چې ته په زور ووایې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پهلواني او د صحابه کرامو پهلواني چې په طواف کې کیږي د هغه اجازه وتا ته نشته چې هغه پهلواني ته دلته وکړي بیا په صفا او مروه کې بیا ځغاسته کیږي په یو محدود ځای کې د دغه ځغاسته اجازه ته نشته چې ته وځغلې د اسلام مقدس دین ستا دا ټوله شان د نارینه وسه جلا کړي دي حتی ستا په کپن کې لا فرق دي ستا کپن 15 حصې وي او د نر کپن چې دغه 3 حصې وي ستا د جنازې په لمانځه کې فرق دي ستا په قبر کې فرق دي ستا په لمانځه کې فرق دي خو دغه زموږ د امت تقریبا د نیمه لا ډېر حصه د په دې نه دي خبر نو زما ورونو زما مقصد د دې خبرې صدا و چې تاسې موږ او تاسې ته الله تبارک وتعالی یو پیرزوینه الله را باندې کړې ده د پیرزوینه د الله جل جلاله دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه په زده کړه باندې موږ پسې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه زده کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار زده کوو د عبادت شکل د عبادت کیفیت د عبادت طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابرو نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین کله چې الله جل جلاله یو چاته د خیر اراده وکړي الله جل جلاله باندې ګران سي الله جل جلاله په خپل خاصو بندگانو کې په خاص خلکو کې الله حسابي نو الله جل جلاله په د دین ورنصیب کی یو زده کړه د دین ده یو په د دین ده الله جل جلاله بصیرت الله رب العزت ورکی پیدل سره العقل سره له فکر سره له تدبر پر دې د الله په دین باندې پیدل د الله جل جلاله چې کوم کسان تور کوي دا نو د الله جل جلاله خوش خلک بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم در دې تور ورسته څو توري نور وای و انما انا قاسم ای خلقو دا تقسیم د علم مقسم هغه زیم والله يعطي خالق او مولا او رب د ټولو شان الله دی ورکړه الله جل جلاله کوي دا توري بیا ګران توري ډیر زیات تفسیر ته او ډیر زیات تشریح ته ضرورت لري مختصره خبره دونه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سینه باندې الله فیض او برکت د قران وکي قران الله د پر سینه باندې نازل کی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خلی چې کمی کلمات راوته دا د الله دین سو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى رسول الله صلی الله علیه وسلم لزانه نه غیر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبري دا د سینه دي چې بس طبيعي خبري دي بس له خلص سره وته لغوي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر قول او هر عمل تر سره کوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شول سوی د الله جل جلاله له طرفي او بعض ډیر شان رسول الله صلی الله علیه وسلم پریږدي نیکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتفعامي نیکی دا نه کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله شي د الله جل جلاله په حکم باندې د الله جل جلاله په اراده باندې دا کیږي دا سینه دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته پام نه دی یو شی دی موږ وس بزرګان سو موږ وس ور پام سو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نور پام اوس موږ دین ځین جوړ کی او پر ځان باندې منون د عاشق رسول جوړ کی او موږ ځان د الله د رسول سره د محبت والا بولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ځان د عشق والا بولو نو موږ په دین کې څو شان نوري فارمولې ور زیات کړي چې پر دې طریقه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحیح عاشق او صحیح امتی جوړیږي یا دا سنت دا غلطی ده دا یو قسم اتهام دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او د پر صحابه کرامو باندې چې په دین کې ډیر شان و خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مشته نکړه بیان یا په دین کې ډیر شان کېدله باید چې سوي وای
خو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو نه وکړه نو اوس موږ ته دا فکر را پیدا سو نه صحابه کرامو ته پیدا سو نه تابعین ته پیدا سو نه تبع تابعین ته پیدا سو اوس د دنیا نور علماګان پیدا سو نور بزرګان پیدا سو نور مشایخ پیدا سو هغه ته دا فکر پیدا سو الله دا خو د دین ډیره مهمه حصہ ده چې موږ وو یا دا رقم نه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم کول د الله جل جلاله په حکم باندې و چې نه دي کړی د الله په حکم باندې نه دي کړی دا نه کولم دا دلیل دی بس د دې چې دا کار نشته په اسلام کې بس نه به کوي کار څونه تعویلات خلک ودی شانو ته وکي چې دا په دې کې پلانکای شي دی په دې کې پلانکای شي دی نظم د دیوبند علما او فکر منهج د دیوبند علما او دادي او بلکې د امت ټول محدثین لوی محدثین او لوی فقهای کرام پر دې باندې دي چې د الله رسول چې نه دی کړي بس خبره ختمه نور به دغه نه کوي یو شی زګور اساس په ذهن فکر کې راولم رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکبیرات التشریق متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کړې تکبیرات التشریق او په دې کې بیا زموږ د امامانو اختلاف خپل زموږ د مذهب کې دننه د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه قول دادی چې په درویشت المنځو کې دی ویل د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه قول دادی چې هغه کم منځونه یادي او د امام محمد صاحب او د امام ابو یوسف صاحب قول دادی چې په درویشت المنځو کې دی ویل یو د امام صاحب مبارک قول په دې کې یو دلیل د امام صاحب مبارک دادی چې دا تکبیرات تشریک د عادت خلاف په زور ویل کیږي تکبیرات الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد ولې درویشتو څلرویشتو منځو کې وای ګر سره دی په ټول کال دی وای بدکار خو نه دی خدای الله جل جلاله تکبیرات د الله حمد ویل کیږي نو څه بدکاری بدی خو لیکن نه وایو د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی په دلایل کې یو دلیل دادی چې دا د عادت خلاف کار سوی د عادت خلاف کار سوی دی الته په روایت کې شغه کم دی بس غونه به چې ویل نور ونه ویل اسنه په بدعات باندې د سړي مخس د دې سره مناسبه خبره ده د برلویانو درودونه د دې چې در اذان نه مخه وای در اذان ورسره درودونه وای دی خدای وای چې زه بد کار نه کوم ښه کار کوم موږ د استاد بد کار په دې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی صحابه کرامو نه دی کړی او د الله پر دین باندې شپو او تابعین تابعین ائمه المجتهدین وغو دا کار نه دی کړی بس بل خبره دا خبر د بيدینی د دینداری نه زما ورونو موږ او تاسو ته الله جل جلاله د الله جل جلاله احسان زدر یادوم د الله مهرباني در یادوم زم په دې ځای ته در فکر کوم چې پر موږ او تاسو باندې د الله تبارک وتعالى یو خاص فضل دی چې موږ د الله دین زده کوو زه د طالب العلم په شکل کې نن په یو مدرسه کې یو استاد تناسب د یقینا هغه صورت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طالبانو د صفې د طالبانو ده چې هغه خپل کورونه پرې شي و اسنه و چې وږي و ترجي و مسکینان او کور نه درلود لکه سیدنا ابو هريره رضی الله عنه الله جل جلاله دون علم ورکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی پیغام هغه تقریبا درنیم ډیر د امت ورس دا یو سړی شغټ سړی کله یو کور پرې شو رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره طالب او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې رسمي مدرسه او تاکونو بلډینګونه نه ورته جوړ کړي د کور او څنګ ته د مسجد په یو حصہ کې داسې د ذکر لوړه چوتره ورته جوړ کړي و پر دې به د مسافر صحابه کرام د درخت د خرما د درخت د بلګو په سایه کې بدل توسیدل نو موږ او تاسو ته الله جل جلاله هغه منصب الله رب العزت نن مشترک کړی شکل سړی د لوی سفرونه وکي بیا سړی ته دا ځای معلوم سبحان الله زموږ علماو زموږ د پاره څونه خارق شوی او موږ یې څونه د الله په دین باندې خبر کړی زموږ د یو ښه طالب سره سړی 15 خبرې په دین کې نشي کولای ور معلومي ټول خبرې ور معلومي او په ټولو شانو باندې سړی پوهولای شي که سړی پښتنه جنو کې دای ته ویلی شي یو هغه جزئیات دي فقهي مسائل دي هغه د لوی مفتیانو په وس باندې نه د پر کې دریږي فوق كل ذي علم علیم در هر عالم لوړ او چت عالم الله جل جلاله امت پیدا کړی دا ټول پر تمامي د صرف او صرف پر پیغمبرانو باندې الله جل جلاله د مهرباني کړی په امت کې څوک بدای ان شاء الله جل جلاله په هر بخش کې پر معلومات ورکړي نور د هر سړي د بس یو حصہ په یو شي کې الله جل جلاله په هور کړی بس خپل سلسله چلی دا سعادت چې الله رب العزت موږ او تاسو ته نصیب کړی دی یقینا د دنیا په هیڅ یو شي کې دونه لوړ حیثیت دونه عظیم حیثیت دغه د نسته لکه دغه علم ده چې سړی طالب العلم او استاد تناسي او 15 توريزم زده کی زما ورونه
په تیر شل کلن جهاد کې موږ ته ډېر خلک داسې معلوم سول چې خلکو به دا خو یې نسوه کولی چې دی ولاړ سي د خپل سر قربان کړي، دا خو بیا هم نسوه کولی چې دی خپل مال راواخي او هغه مجاهد ته یې ورکړي د الله د دین دفاع پر وکړي، او دا یې هم نسوه کولی چې هغه چا به کوي د هغو خدمت وکړي. خو عقیده بیا دا جوړه وه چې دا غیر شریک دا ناروا کار. اعوذ بالله. د دې کسانو چې دوی د خپل بدن په خپلو غوښو او هډوکو باندې په خپله وینه او په خپل مالو باندې او خلکو په خپلو شیرینو اولادو باندې د الله د دین دفاع کوله، دی له جهالته دونه جاهل و چې نعوذ بالله دا سترې غذا ته دا ستر جهاد ته دا ستر عمل ته به دوی ناروا کار ویلی او هغه خلک به په بدو بدو نومانو باندې یادول. زما یو ورورو یو وخت سبقان یې پرېښول، زموږ والد صاحب ورته ویله، نو دی یې په نامه باندې یاد کړي، په خپل نامه یې ورته ویل وایي پلاکۍ جانه قسم په الله چې دا ټوله کوټه په یوه ورځ راته وګټې که دونه خوشحاله سم لکه یو تورې سبق چې ووایي. زه په هغه وخت کې کم وم، عمر مې کم و، په دې نه پوهېدم چې دا داسې تعجب راته معلوم سو چې دا زموږ والد صاحب چې دی خپل شیخ الحدیث دی عالم دی، دا څنګه خبره دی کوي چې دا ټوله کوټه سړی په یوه ورځ ورته ګټي، دی د هغه په یوه تورې علم باندې خوشحاله کېږي. د دې څه وجه ده؟ نه په پوهېدم چې کله دا انقلابونه راله، دا وحشتونه راله، دا د اسلام او د مسلمانانو د کافرانو جنګونه راله، او نعوذ بالله دا د خلکو ارتداد موږ ولیدی چې د بېعلمۍ او له جهالته بیا د الله دین پرېښوي، د الله د دین د خلکو لاره به پرېښو، له هغو جاهلانو له هغو ظالمانو د هغو کفارو سره ودرېدل. ما ته دا ځای معلوم سي چې یقینا سړی خلاصېږي د الله په فضل باندې، خو ظاهرا د الله فضل هم داسې نه دی چې په کڅوړه کې به دې راخستی بس له ځانه سره بیا وړې، یا به په بیک کې چې د الله فضل به در سره د الله جل جلاله فضل د الله مهرباني هغه په دنیا کې پر اسبابو باندې تړلې چې ته مدرسې ته را نسې او ته پر یوه غونډه باندې استاذ ته کښېننې او ته د محتمم و ناظم خبرې یو نسې او ته د خپل طبیعت خلاف د دوی په رایه باندې د دوی په قانون ونه چلیږي، دا د الله تبارک وتعالی فضل څه نه نصیب کېږي. دا د الله جل جلاله عادت دا دی، د الله سنت دا دی چې د دنیا ټوله شان الله جل جلاله دا پر اسبابو باندې تړلی دي. که د الله فضل راځي دا هم یو سبب غواړي، که د الله رحمت راځي دا هم سبب غواړي، که جنت سړی ګټي دا هم یو سبب غواړي. دا رقم د الله جل جلاله په دین باندې قائم و دائم پاتې کېدل چې الله جل جلاله سړی له زیغه وساتي، الله جل جلاله سړی له بېدیني وساتي. د هغه دپاره هم ضروري دا دی چې سړي سره به علم وي، او بیا د علم چې الله درکړي، دا پوهه چې الله درکړه، د هغه وروسته به بیا دا به الله جل جلاله ته وایي چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دا تاسو ته در معلوم د دغه آیت کریمه دا د هغو آیاتو وروسته راځي چې الله جل جلاله د متشابهاتو ذکر وکړي، چې د متشابهاتو په باره کې د ټول امت عقیده تفویض د الله جل جلاله ته په دې باندې موږ نه یو خبر، او نه په دې باندې موږ پر دې باندې موږ ته حکم هم نه دی سوی چې موږ به راولاړېږو او بیا به د دې په لټنه کو تحقیق وکړو، بس د دې علم د الله جل جلاله سره د هغه وروسته الله جل جلاله دا وایي چې د علم څه شته نه، اوس نو له ما دا برکت دا فیض دا برکت له ما وغواړه چې زه ستا زړه نه کړم در کوږ، د علم وروسته دې بیا ګمراه نه کړم. نعوذ بالله. او موږ او تاسې هغه کسان هم لیدلي، الله دې موږ او تاسې له هغه لارې وساتي. نو زما دا یو څو خبرې به زه انشاءالله تعالی نورې کافي و شافي. تاسې الله جل جلاله مدرسې ته راوستلاست، یعنې زه به دا په مسجد کې ولاړ یم، زما د الله تبارک وتعالی په ذات باندې قسم چې واحد ولا شریک ذات، که به زما له تاسې سره دغه یوه تسبه د دې کوچنۍ تسبیح په اندازه باندې له غرض، خو صرف او صرف دونه من حیث یو مؤمن مسلمان او د یو څو تورو ملا او طالبین تاسو ته دا خبره کوم چې دا زما تجربه ده چې څونه عزت الله جل جلاله په علم کې ایښی دی، څونه برکت الله جل جلاله په علم کې ایښی دی، او څونه کامیابی د دنیا او د آخرت د الله په علم کې ایښی ده. والله العظیم که د دنیا په هیڅ یو نعمت کې لایي نو دا ډېر ستر نعمت وبولي. د الله جل جلاله دوه رکعاته د شکر کوي چې زه الله تبارک وتعالی زما رجلا کېدل، زما خوښېدل، ما ته د امتیاز الله له نورو خلکو دا راکړی دی چې زه د الله دین زده کوم، او د الله دین قرآن و حدیث او یا هغه مبادی دی د قرآن و حدیث ته چې زه هغه به سبب د دې چې زړی په قرآن و حدیث باندې صحیح پوځي نور فنون د دې چې ته الله د دې شان دپاره خوښ کړې
د یقینا د الله جل جلاله یو خاص فضل دی در باندې په مورو لارو په نیکګانو په وکه به دي ښه کسان تېر شوي د هغو دعا به الله قبله کړي چې الله یې په لمسیانو په اولادو کې داسې څوک پیدا کړ چې هغه راځي د الله دین زده کوي او د الله و دین ته کښېني او یا به الله جل جلاله یو غیبي فضل به الله در باندې کړی چا به دعا نه درته کړی الله رب العزت به دې دا برخه درنه کړي د خیر سړی به الله ګرځولی چې الله جل جلاله مدرسې ته راوستلی که نو ما د دنیا په کاروبار کې ډېر کاروبار ما کړی کاروباري لیول باندې د ډېرو غټ غټ کاروباریانو سره مې اوس انډیوالي د دوستي د شناخت مې دی او ډېر خلک مې ولیده چې ډېر لوړ وختله د ډېرو مالو د ډېرو جایدادو خاوندان سول او ډېر خلک مې دا ولیده چې ډېر د لوړ منصب خلک و او در دې خاورو لاندې سو او بیا یو څه محدود زمانې وروسته بیا چا نوم په نومانو کې م نه دی یاد کړی خو تاسې به الله جل جلاله در قیامت به هم دا سلسله رواني ایستی به دا ګمان چې موږ به ټول عمر دغه خوارکي طالبان د سپېره سپېره طالبان به یو موږ به هغه د شادۍ ورځې به په موږ باندې نسي را تاسې ته ټول امت انتظار دی ستاسې په ذریعه باندې به چې 2 لکه نفله وکړې ستا په ذریعه باندې چې 2 3 او 5 نفر الله جل جلاله د هدایت ولارې ته بوځي در دغه 2 لکو رکعتو نفلو دې هم ستا ثواب زیات چې انسان هر څونه تقوادار ټول عمر یې روژه او ټول عمر د شپه د الله په عبادت باندې تېروي د ورځې روژتي دی د شپې د الله جل جلاله عابد دی خو قسم په الله که ستا مرتبې ته ورشي طالب جانه ستا دونه لویه مرتبه ده ستا دونه لوی مقام او تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بشارت د الله رسول در کړی دی چې ستا وراثت دی د ټولو انبیاو د ټولو انبیاو وراثت الله جل جلاله تا ته درکوي او دا په چیش باندې درکوي دا په 2 کتابو باندې تاسو چې اوس وایست دا د صابیه طالبان دي دا د وړې دورې طالبان دا د لوړ دورې طالبان او دا نور طالبان چې د قرآن عظیم شان تفسیر زده کوي له ثانیې څخه نیولې بیا در آخري درجې پورې دا طالبان شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الانبیاء لم يورثوا دینار ولا درهم انما ورثوا العلم انبیاء سره زر او سپین زر نه دي پرېښي انبیاء په میراث کې علم پرېښو فمن اخذه اخذ بحظ وافر ای خلکو چا چې دا علم واخست چا چې د الله دین زده چا چې په دې دین باندې ځان خبر کړي دې در ټولو لویه او ستره برخه یې واخیستله او که ستاسې دا ګمان وي چې په دا نورو شیانو کې عزت دی یا قسم په الله په هغې کې عزت نشته هره ورځ موږ په خپلو کارو باندې دونه نه یو مسرور لکه د قوم او د ملت او د خلکو چې د یو سړي به یو مشکل د بل د څه شپې شي دا خبرې ټولې له بېدینۍ او د بېدینۍ لوی سبب د بېدینۍ چې دغه جهالت دی له جهالته په دې خوا باندې روان نو الله جل جلاله دې د ستاسې د علم سفر کامیابه کړي الله جل جلاله دې له تاسې ستر علما جوړ کړي الله رب العزت دې داسې علما در څخه جوړ کړي چې ټول امت ته مو خیر ورسېږي داسې علما دې الله تبارک وتعالی له تاسې جوړ کړي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام چې مشرق او مغرب ته د دوی د ایمان د نور برکت مشرق او مغرب ته ورسېد او ټول امت چې نن د یو ستر دین خاوندان دي او د یو عزتمن دین خاوندان دي او د یو صحیح دین خاوندان دي د ټولو شانو پاک ساتل سوی دا د هغو صحابه کرامو د هجرتو د خواریو د درپدریو برکت نو الله جل جلاله دې هغه علما له تاسې هم جوړ کړي الله جل جلاله دې موږ ته دا فکر دی الله رب العزت موږ ته رانصیب کړي چې زه په یو ستر عبادت او په یو ستر عمل باندې مصروفه یم او زه د داسې خلکو په لار کې روان یم چې هغه خلک الله جل جلاله هم خوښ کړي دي او د الله رسول صلی الله علیه وسلم خوښ کړي دي او دا زه تاسو ته دا په یقین دا درته وایم چې دا به ستاسو در زندګي پورې دا سلسله نه وي وترکنا علیه فی الاخرین د نوح علیه السلام په باره کې الله رب العزت وایي بیا د ابراهیم علیه السلام په باره کې الله وایي وترکنا علیه فی الاخرین بیا د موسی علیه السلام د هارون علیه السلام په باره کې الله رب العزت وایي وترکنا علیه فی الاخرین بیا د الیاس علیه السلام په باره کې د الیاسین علیه السلام په باره کې الله رب العزت وترکنا علیه فی الاخرین د دې څه معنا ده د دې معنا دا ده چې الله جل جلاله به د ستاسې د ښو تذکره د ستاسې ښه نوم د ستاسې ښه خدمت به دا به الله جل جلاله در قیامت ورسوي حتی په آخرت کې به هم تاسې د فخر خلک یاست تاسې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې هغه خلک یاست چې له نورو امتو سره به الله جلا کوي او له تاسې سره به جلا نور در سره وي ستاسې سره به یو جلا پروتوکول در سره وي یو جلا اعزاز به د الله جل جلاله له طرفه در سره وي زما ورونو په دې زړه مه تنګوئ د ډېر ښه حالت دی دا زموږ او ستاسې ته الله جل جلاله دې تاسې ته استقامت در نصیب کړي الله جل جلاله دې ښه خدمت در نصیب کړي د خپلو استادانو شفقت دې الله در نصیب کړي الله جل جلاله دې د ستاسې علم نافع وګرځي زما ګوډې ماتې خبرې ګډوډې خبرې دي الله جل جلاله د خپلې رضا سبب وګرځي مزید دې الله جل جلاله د الله د دین خدمت
لله بالله را نصیب کړي. الله دې موږ ټولو د مادیاتو او د عزتو له الله چې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.